القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هغه کسونه چې ایمان راوړی دی په توسې باندې د وژل شوي په باره کې د قصاص قانون فرض کړل شوی دی آزاد په بدله کې او غلام د غلام په بدله کې او شده د شده په بدله کې قصاصیږي پس هغه څوک چې هغه ته د خپل ورور له جانبه د څه شي معافي وکړی شي نو په شي طریقه سره مطالبه لازمه ده او هغه د مقتول ولی ته په نیکې طریقې سره ادا کول لازم دي دا د توسې د رب له طرفه اساني او مهرباني ده نو د دې نه پس چې چا زیاتی وکړه نو د هغه د پوره ډېر دردونکی عذاب دی. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. او د توسې د پوره په قصاص کښې لوی ژوند دی د خالص عقل خاوندانې د دې د پوره چې توسې ځان وساتئ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. په توسې باندې فرض کړل شوي دي د مور او پلور او خپلوانو د پوره په ښې طریقې سره وصیت کول کله چې په توسې کې یو کس ته مرګ وشي په دې شرط چې مور یې پرېښی وي دا په متقیانو باندې لازم حکم دی. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. نو چا چې دا وصیت دی اورېدلی نه پس بدل که نو یقینا همدا خبره ده چې د دې بدلول ګناه په هغه کسانو ده چې دا وصیت بدلوي یقینا الله تعالی ښه اورېدونکی ښه عالم دی. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بیا چې څوک د وصیت کوونکي نه په خطا سره د ظلم یا په قصد سره د ګناه ویره لري نو د هغې په منځ کې جوړه وکړه نو په هغه باندې هیڅ ګناه نشته یقینا الله تعالی ډېر بخښونکی بې حده رحم کوونکی دی.